فکر مکوئ چې را دنده شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتوی عمر څنګه رالی؟ وی د ایمان او د اسلام په اراده او په نیت باندې راغلی ما. نبی علیہ السلام وی الله اکبر، صحابه وی الله اکبر، الله ډیر لوی دی. داود داخله کته چې وی الله اکبر، بیل ما درو خور لیډر به وی پلان کې او نری تکبیر ولا وای الله اکبر. وای دا څه ګاندې درکا سړیا دې دې دوره تکلیفونه چې نبی صلی الله علیه وسلم بکله ویوم چې په چا باندې سخت راځي نو زما دا سختې زما دا تکلیفونه دا دې یادوي، ځکه ما باندې د هر چا نه زیاتې سختې کړاوونه او دردونه تکلیفونه راغلي دي، ما په هغې باندې صبر کړی دی، ما د الله دپاره برداشت کړي دي. نو دا تاسو ته هم ویم مسلمانانو ته چې که تاسو باندې هم کم درد او تکلیف راته هغه زغې ماتېده دي ولې نه وي، په هغې باندې صبر کوئ او تاسو له به الله اجر درکوي. که د الله دپاره او د الله د دین دپاره هر قسم درد او غم او مصیبت پتا باندې راغی، طالب پاغه باندې الله پاک لوی انعام او لوی اجر درکوي. رب مهربان بادشاہ دی. دغه شانته د حدیثو نه دا معلومه وا چې په دې سختو په دې تکلیفونو کړاوونو برداشت کولو باندې کاغه په فصل کې څه مصیبت در باندې راغی تا پاغه باندې صبر وکړو، کاغه بدن کې څه بیماری او تکلیف در باندې راغی تا د الله دپاره صبر وکړو، کاغه په اولاد باندې څه درد او تکلیف راغی تا په هغې باندې صبر وکړو، غیر دې ونه وي او ته بوتې خبرې دې ونه کړې نو تاله به الله پاک په دې باندې اجر درکوي. یو حدیث پاک کې راځي د صبر بدله جنت ته بل ځای نه دی. دغه شانته یو حدیث پاک کې راځي چې کله سبا صبرناکو ته اجرونه ملاویږي چې دلته په سخت راغلی وي، تکلیفونه پې راغلي وو، مصیبتونه پې راغلي وو او هغوی ته هلته د الله په دربار کې اجرونه ملاویږي نو نور خلق به ورته خفه کېږي او پسخېږي به چې که زمونږ دا سرمنې دا په قینچیانو باندې قینچي شوی وي، دا غوښې رانه جدا شوی وي او موږ په هغې باندې صبر کړی وی نو دا به ډېره ښه وه چې نن راته دا اجر او دا ثواب میلو شوی وي. نو دا تکلیفونه او دا دردونه د ټولو نه ډېر په محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه په ملګرو باندې راغلي وو، په هغه غریبانانو صحابه کرامو باندې چې د هغوی جامه او پیزار هم نیمګړی و، هغه غریبانان صحابه کرام چې هغوی په کورونو باندې هم نیمګړي وو، هغه غریبانان صحابه کرام چې هغه د یو او د بل وطن نه راغلي وو، څوک د فارس نه راغلی و، څوک د روم نه راغلی و، څوک د بل ځای نه راغلی و او هغوی چې کوم دردونه او کومې سختې د الله د دین دپاره وړي دي د دنیا تاریخ هغوی ته حیران دی او ګوته په خوله دی ورته. نبی صلی الله علیه وسلم باندې هم چې کوم تکلیفونه راغلي وو د الله د دین دپاره د خپل خاندان د غاړې نه، ځکه دا خپل خاندانو دا خپل ټبردارو دا خو د انسان په زړه کې دای چې دی به زما په سر باندې لاس ږدي، دا خو د انسان په خیال کې دای چې دا به په سخته کې ما سره ودرېږي، لیکن چې هغه رشته داران او هغه ټبرداران خلک هغوی په تا باندې ګزارونه کوي، هغوی په تا باندې ظلمونه کوي، هغوی تا کوی ته غورځوي، نو د هغوی هغه ګزار د هغوی هغه څپېړه
دا د نورو څپېړو نه سخته او ناکاره څپېړی چې بنده هغه نشي زغملی او نشي برداشت کولی چې دا ډېره درنه څپېړه را، دا مال هغه چا راکړه، دا ډېره درنه لته مال هغه چا راکړه. د کم دی نه چې زما امید دا کیدی شو چې دغه ځای نه به ما سره ملګرتیایي، د ما په سر باندې به لاس ږدي، دغه خلک به ما سره ودرېږي، که څوک ودرېږي او که نه ودرېږي. لیکن نبی صلی الله علیه وسلم د هغه خپلوانو، د هغه عزیزانو، د هغه ټبردارانو د لاسه لکه د تره نه نږدې به څوک چې ساکت تره هغه دشمنۍ باندې ودرېده او د دشمن په صف کې په اول قطار کې په لومبۍ مرتبه کې همدغه ابولهب به ولاړو. که ظلمونه چا کوله نو څوک به دوره ړور نه و څوره ړور چې ابولهبو، د چا ګزار به دوره ناکاره ګزار نه و څوره ګزار چې د ابولهب ګزارو. دا د نبی علیه الصلاة والسلام سکت رو، دا ظلمونه و په صحابه کرامو باندې هم کېده. چرته په شګو کې راکاږه، چرته ګټې پې د پاسه غورځوه، چرته پړي ورته اچوه، چرته کې لوګي ورته کوه، چرته کې په پړو باندې د خپو نه راکاږه، چرته د وړو د کشرانو د هغې د لاسه بېعزتي کوله. داسې قسمه قسم تکلیفونه او دردونه و چې صحابه کرامو ته هم رسېده. لیکن داسې خلک و چې قرآن وی اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، د هغې په زړونو باندې ایمان لیکلی و، هغې ایمان زړه ته کوز کړی و، هغې دا ټول تکلیفونه، دا ټولې سختې دا د الله دپاره وړې وې او برداشت کړې وې. لکه د عمر رضی الله تعالی عنه د هغه واقعه کې ته ګوره، نو عمر صاحب خپله خور چې کومه والې او ټکولې ده هغه د اسلام او د ایمان د راتلو نه مخکې خبره ده چې یو ځلې دا اراده کړې وه، دا منصوبه جوړه کړې وه چې زه به ځمه او د محمد صلی الله علیه وسلم د هغه سر به په توره باندې غورځومه. دوره په دشمنۍ کې مخکې تلی و چې دا عزم یې کړی و، دا نیت یې کړی و عمر رضی الله تعالی عنه، او روان شوی مو په دې اراده باندې او په دې نیت باندې. د نبی علیه الصلاة والسلام په لوري تکل هم کړی دی، خو لار کې نعیم رضی الله تعالی عنه هغه وله مخې له ورغلی و، هغه ورته وی څه کې عمر، وی دغه شانتې پروګرام مې جوړ کړی دی، پاکه خبره هغې خلکو کوله، ریشه خبره کوله چې زه د نبی صلی الله علیه و آله وسلم د مرګ اراده لرمه، د هغه د قتل اراده لرمه، او دا خبره به نن زه فیصله کوم او ختمومه. هغه ورته وی هلته د تلو نه مخکې چې ته په کومه خبره باندې غوسه یې، ته په کومه خبره باندې خفه یې، تاله په کومه خبره باندې قهر درغلی دی، هغه خو ستا خور هم هغه ایمان قبول کړی دی، او هغه خو ستا اوښي چې ستا دغه خور پې واده ده، هغه هم دغه کلمه قبوله کړې ده او د دغې پیغمبر ملګری شوی دی. نو اول د خپل کور خبر واله، بیا یو خوا بل خوا ګرځه. هغه وی دا څه وی؟ وی دا یو حقیقت دی که نه. دی چې راغی او کوڅې ته راورسېده، ډیوډۍ ته راورسېده، د تلاوت آواز یې واورېده، دغه اوښې دغه خور د هغې په کور کې د الله د کتاب تلاوت کېده، لګیا و قرآن یې وی. عمر رضی الله تعالی عنه یقین راغی چې خبره همدغسې ده، او هغه خورې چې کومه والې وه په هغې باندې او په هغه اوښي باندې چې کوم را باندې کړه، په دواړو باندې خړه سپک کړه، وینې وبهولې. خو لیکن دام خبره وه چې دام عمر رضی الله تعالی عنه دی، عمر دی، خو هغه هم د عمر صاحب خور د بل څوک نه ده. وی چې د کم پلاره ته زیږېدلې، د هغې پلار نه زه زیږېدلې ما، د کمې مور نه چې ته پیدا یې د هغې مور نه زه پیدا یمه، که هر څه راسره کوې ته مې رورې، تا باندې بده نه ښکارم چې ته مې وټکې، خو دا خبرې د مازغو نه وباسه چې زه به ایمان پرېږدمه، زه به اسلام پرېږدمه، زه به کلمه پرېږدمه، زه به د نبي صلی الله علیه وسلم
هغه راوړی او منلی او قبول کړی دین چې کم دی د هغې نه په شا کېږم دا خبرې به نه په دې والو په دې ټکولو په عمر رضی الله تعالی عنه باندې هم یو اثر وشه چې یاره ما دغه کتاب دغه آیاتونه کم اورېدلي دي چې دغه کم اواز اورېدلی و نو هغې سره یم په زړه کې د مخکې نه داسې بعضې موقعو کې د الله د کتاب آیاتونه ځکه خو دې کافرو به په هغه دور کې وي وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلکم تغلبون دې کافرو به عامو خلکو ته وي خپلو ملګرو ته به وي دا قرآن مه اورئ دې ته غوږ مه ږدئ شور جوړوئ چې کله دا بیانیږي کم ځای دا ویلي کېږي په هغه ځای کې شور جوړوئ ځواک جوړوئ دې کې ستاسو غلبه ده چې دا قرآن خور نشي دی وان نه اورېدی شي دی باندې څوک پوه نشي نو د دې قرآن نه غافله پاتې کېدو دا د کفر غلبه ده او د کفر جیت دی نن مسلمان د الله د کتاب نه غافل او ناخبره دی کفر ځکه په مخ کې روان دی مسلمانو شته هونا مسلمانو داسې نشته لکه څنګه چې د مارخ پی نشته او که کوم مسلمان دی مو نو هغه داسې مسلمان دی چې مونځ کوي خو په معنا او مطلب یې پوهېږي نه قرآن پاکو راخلی خو نه تلاوت خو وله نه وردي د هغې لوستل خو نشي کولی خو که چېرته کې ډېر په مشکله باندې یو ښه مسلمان یو منځګزار مسلمان چې هغه ځان ته چې دی نو څه وایي اړو تلاوت وکړي مو خو په هغې پوهېږي نه چې دا رب کائنات ما ته څه وایي الله ما ته په دې کتاب کې څه ویلي دي دا خو یو هدایت نامه ده دا خو یو حکم نامه ده دا خو د الله یو پیغام دی نو مسلمان د هغې نه ناخبره دی همدغه وجر دا خو موږ هسې جنګونه جوړ کړي دي ته راځه وګوره ورته هسې زه وایم زه تبلیغي یم او ته اهل حدیث او دا بل وایي زه چې دی پنجپیرې یم او دا بل وایي زه دیوبندی یم دا ټول راغونډ کا وایي د الله دا کتاب تلاوت ته درځي نو په سلو کې به دا څلور نیمو شلو نه سیوا داسي چې د الله د کتاب تلاوت قدرې بوله نه ورځي ای جنګ کوي وایي د دې قرآن په معنا باندې پوهېږي د دې مانځه په معنا او مطلب باندې پوهېږي تا ته خو رب ویلو چې لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون مونځ چې کې نو کوه خامخا یې کوه مونځ وکړه خو چې په مونځ پوهېږي چې دا زه څه وایم تعلموا ما تقولون چې کوم ته وایې چې په هغې پوهېږي هم که نه ته چې وایې ونخدعو څه معنا ونترکو څه معنا من یفجرک څه معنا تر دې په معنا التحیاتو څه معنا لله والصلواتو والطیباتو څه مطلب اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد د دې څه معنا راځه مونځ ته کوې تاله درځي ناصرې جنګونه جوړ کړي دي ناصرې شر شدت جوړ کړی دی اول مسلمانی خو برابر کا که نه مسلمانی به برابریږي په دې خبره باندې چې کم از کم دا قرآن خو څه ووایه که نه د دې قرآن د دې مانځو د دې څه په معنا باندې خو ځان پوه که که نه چې دا مونځ دله خوند درکوي که نه که په فلمونو کې ټپې او سندرې ویلې کېږي نو چې هغه یو کړه وي نو تا ته بله کړه یاده ده ته دا ته ویلی شي که چېرته کې بل یو ګیم دی نو د کلاړیانو تاریخونه د هغې ریکارډونه خو تا ته معلوم دي لیکن تا ته د خپل پیغمبر د لسو شاګردانو چې هغې ته عشره مبشره وایي چې رسول الله ورته ویلي چې دا جنتي دا جنتي دا جنتي هغه لس صحابه کرامو نومونه هم تاله نه درځي او مسلماني یې دوره پخه ده د خپل پیغمبر پاک د پلار د نیکو د مور د نیا دا نومونه هم دله نه درځي او مسلمانی ری دوره پخه ده چې اړو د چا منې نه هر یو وي د ماره چاټوري شملې خوږې دی خوږې دی پوهېږي په څه نه چې مسلمانی دسه او شرک به کوي پوهېږي نه چې شرک کومه خیال لرې بدعات به کوي پوهېږي نه چې بدعات کومه
رسومات کم واده به تا لیدلي چې بغیر ډزو شوي د میخې واده یو خو هغه چې خوار دی هغه خوار په کوم شپږ اتر ودې ډمامې وي د میخې واده د غوا واده د علالي واده په هغې کې ډمامې په هغې کې ډزې په هغې کې ګډاګانې دا چې دي دا د پیغمبر پاک د سنت او د دین دا خبرې دي دا پکې راغلي دي داسې دا شته د سره د مسلمانانو خبر نه یو چې ته وایې چې دا واده سنت دی یا فرض دی یا واجب دی دا واده ته یادی چې دا د دین یو کار دی او سړی له سړی شي چې واده وکړي او نبي علیه السلام واده کړی و ټولو صحابه ودونه کړي و قرآن کې راغلي دي چې پیغمبرانو ودونه کړي جعلنا لهم ازواجا و ذریه نو ته څه کې هغه پیغمبرانو والا کار پورې ډولکي وي او ډمامې او ډزې ور پورې کې څه خیال دی دا کارونه د مانځه په دې مطلب او په حساب کتاب باندې پوهېږي دی نو زه وایم عمر رضی الله تعالی عنه هغه چې ته نو د الله د کتاب سایاتونه واورېده او وروستو چې هغه دا خور او دا اوښې وال او ټکول او وال او ټکول هغې ته یې وې ما ته تاسو ووایې دا تاسو څه ووایې ما ته دغه آیاتونه دا تاسو چې کوم کتاب وی تاسو ماله راکې هغې ورته وی چې دا تا لره درکولو نه دی ته مسلمان نه ته پاک نه تا او دا څه کې نه دا تا لره درکولو کتاب نه دی دا ته واوره صرف قدرې چې وویرېدو مختلف روایاتو کې مختلف آیاتونه راځي کله دا چې طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى عمر رضی الله تعالی عنه باندې داسې لکه د کرنٹ اثر وشو هغه لیکه پړواله سړی و لوستونکی سړی و هغه چې دا واورېدو وی دا خو نه شاعري ده دا خو نه کهانت دی دا خو نه څه بله بلا ده دا خو څه ډېر ناشنا غوندې وینا ده دا خو د بنده وینا نه ده دا خو د انسان وینا نه ده بس د هغه ځای نه اراده بدله کړه توره راغستې ده توره په لاس کې دا خامخا وسوره توره ده خو د هغه ځای نه د نبي علیه الصلاة والسلام خواله راته بیا په بدله اراده باندې راته نبی علیه السلام سره مرګري ناستو مرګري په بند پوه شو چې یاره دلته عمر را روان دی دغه دی را روان دی هغې خو څوکی کول لیدی نبی علیه الصلاة والسلام به زه پرېږدی چې راضي به حمزه رضی الله تعالی عنه دام ډېر بهادر انسانو د نبی علیه الصلاة والسلام ترو هغه سید الشهدا هغه د شهیدانو سردار نر بهادر هغه وی پرېږدی چې راځي که په سمه اراده راغی نو موسټ ویلکم هر کله راشه خو که اخوا دې خوا نیت یې وي نو را به شي خو په خپلو خپو چې راشي په هغه خپو به واپس نه دي بیا به دا دی پروت سر به هغه دی دی به دا ځي فکر مه کوئ چې را دنده شو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی عمر څنګه رالی وی د ایمان او د اسلام په اراده او په نیت باندې راغلی ما نبی علیه السلام وی الله اکبر صحابه وی الله اکبر الله ډېر لوی دی داود دا خلکته چغې وی الله اکبر بیلمازه روژهخور لیډر به وي پلان کې او نرې تکبیر وله وایي الله اکبر وی دا څه ګان دی درکه سړیه دا ډوډۍ خلاص پسه کړی د روژې دشمن دی روژه لري وي مونځ چې تر اختر پر اندرې کړی نه وله ورځي د قرآن په ټکي باندې نه پوهېږي جنکو سره به ګډېږي را ګډېږي اوچتېږي را خلاصېږي او دته ته وایي الله اکبر او زندهباد او مردهباد دا سړي روکه سړیه روکه بیکاره خلک په خلکو کې دا پښتانه دی دا پښتانه چې کله د یو چا په سر ځان وجني کله په یو مسله باندې ځان وجني کله په بله مسله باندې ځان وجني هلکه چې د دې حکومتونو نه د دې لیډرانو نه کومو خلکو پې خوړلي دي کم خلک ورپسې لکه د جوهر نښتی و دا ګورنرۍ چې کوي دا د دغې خلکو د وجې نه دغه لیډرانو د وجې نه کوي دا د دغې لیډرانو د وجې نه چاته چې وزارتونه میلو دي چاته چې مشیري میلو ده
چاته چې سینیټري میلاو ده، چاته چې بله عهده میلاو ده، 17 18 19 سکیل میلاو دی، هغه خو په بند ګاډي کې ناست دی او د ګاډي نه کوزېږي او تا په 2 لکه روپۍ چپړاسیتوب اغوستی او ته د ګاډي سر ته ګولۍ ته سینه کولاو کړې او د ګاډي سر ته خیږي. یا پښتونه عقل به دې کله راځي؟ د بچو تربیت وکړه پښتونه، تعلیم وکړه پښتونه، دا خپل سر دا په دې روژه خوړونکو باندې، دا په بیلماتو باندې، دا په دې غلو خلکو باندې، دا په دې مفاد پرستو باندې، په دې باندې خپل سرونه مه قربانوه سړیه، مه قربانوه سړیه. تا خو په 2 او په 3 لکه روپۍ نوکري اخیستې ده، چپړاسیتوب دې اخیستی دی، ورسره دې لکه اترنګي هم کړې ده، ورسره دې جنډې هم ګرځولي دي، ورسره دې کاغذونه هم لګولي دي، ورسره دې ورته لنډ هم پړکولې راړه کولې ده، صورت دربار دې جارو کړی دی او ته اوس بره خیږي، بره اوچت خیږي او ګولۍ ته ځان مخامخ کوې، ځان وژنمه. د شهادت دپاره دا به رسه شهادت وي. شهادت خو به دې ته وایي چې د الله په دین باندې تعالی مرګ راغی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. د الله په لار کې د الله په کتاب به مرګ راغی، د الله د پیغمبر په ننګ و ناموس تله مرګ راغی، د الله په توحید وحدانیت تله مرګ راغی چې کلمت الله هي العلیا. لکه هغه صحابي چې پانسی کو وی تا پانسی کو سره خیال لی که تا پریدو دا ووایا چې د ما په ځای باندې محمد رسول الله پانسی کوي نو خیر دی د تا به پریدو خو ته دا خبره وکړه داسې. هغه وی قسم په خدای دی دا خبره از غینم برداشت کوم. د خپل رسول صلی الله علیه وسلم که د هغه په وجود کې ازغې ماتیږي، ازغې نو هغې ته نیم تیار نشم برداشت کولی. ما یو 20 ځله پانسي کې داسې خلکو دغه ته به شهادت وایي د الله دپاره. نو ته څه کوې اوس په دې اکو بکو باندې، په دې مفاداتو باندې نن یو خوا سبا بل خوا. زه ویم عمر رضی الله تعالی عنه د هغه باره کې حمزه رضی الله تعالی عنه چې هغه سید الشهداو، هغه د شهیدانو سردارو، هغه وی را پرېږدی چې راځي او چې کلمې ووی نبی صلی الله علیه وسلم خوشحاله شو، صحابه کرام ډېر خوشحاله شو. عبدالله ابن مسعود صاحب وی یاره مونږ چې وو نو مونږ لږ ملګري ومو، کمزوري هم وه. د نبی علیه السلام خپل ټبر هم مخالف دی، قریش هم مخالف دی او په عربو کې د قریشو مقابله چا کولی نه شوه. قریشو ته څوک ودرېدی نه شو. وی چې کله فلما اسلم عمر، کله چې عمر رضی الله تعالی عنه اسلام قبول که نو قاتل قریشن، قریشو سره جنگ وکړه ونښته ورسره چې بهی زه به مونځ کومه، زه به خانه کعبه کې مونځ کوم. ابوجهل به وی که دا دی چا مونځ وکړو نو زه به ولې سټو د خپو د لاندې کوم معده کوم به داسې به وي څوک چې دا دی زما نه مونځ کوي، دا خبرې به یې کولې. خو قاتل قریشا حتی صلى عند الكعبه وصلينا معه. عبدالله بن مسعود صاحب وی چې عمر صاحب مخامخ شه قریشو سره نښتې وی هلغې صبر شو چې کعبې سره یې دغلته مونځ وکړو او یې مونږ هم هلته مونځ شروع کړو. دی عمر رضی الله تعالی عنه د چې د اسلام نه مخکې که دغه وینځې وي، که دغه خپله خورې وه، که داسې بل سړی یې مونته چې د ایمان او د اسلام چغې والا نو په هغه باندې ګورې ایله نه ده کړې، واله او ټکول او چتول او راخلاصول او بیا ډېر خپ او بیا به یې جړلو. وی شوی کار دی، بد مې کړي دي ستومانه او ډېر پیمانه، معافی به یې غوښتې چې دا ما څه کړي دي. زه ویم کافرو خو د نبی علیه الصلاة والسلام دپاره مختلف اندازونه د مقابلې خپلولو، کله یو ظلم کله بل ظلم. ولید نومې و هغه لرالو وی یاره مونږ څه وکړو، کاکا ته مشر او په خبرو پوهېږي، دا سړی داسې دی چې د ده دا خبره خورېږي، خلک یې مني، خلک د هغه مقابله کې زمونږ دا نه مني چې څه وکړو. نو قرآن شریف وایي انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. سوچ یې کو هغه ولید چې یاره څه ووایم، څه اندازه یې جوړوله، څه فیصله یې کوله،
څه خبره د نبی صلی الله علیه وسلم باره کې کوله چې زه تاسو ته کومه خبره وکړم نو اکه به کوئ. وره داسې په کفر باندې خلکو خو هم بیا هغه مشر ته غوږ کېښوده چې دې څه ووایي نو موږ به ټول هغه وایو. بیانیه اوس ورته بیانیه وي، وی زمونږ به دقه خبرې او دقه به زمونږ بیانیه وي. فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر. هغه پکې اخیره کې خبره دا وکړه، وی دا جادو دی، زوړ او اثري پخوانی جادو، د مخکې نه را روان جادو دی او دی کورونه روانوي، دی خپلوان جدا کوي، د دې وینا کې جادو اثر دی او دا قرآن چې دی کوم یادي دا قرآن دی نه د الله، دا الله نه دی رالیږلی، دا د خپلې خبرې دي، دی جوړې کړي دي د ځان نه. خلکو به دک کوي، الله وی دغه سړی رې تباه شي، دغه سړی رې تباه شي. فقتل کیف قدر، چې د الله کتاب ته د ځانه خبرې کوي یو یادوي. د الله کتاب ته دروغجن کتاب وي. کله به یې داسې وي دغه شانتې خلکو ته به یې بیا وی دا د دې سړي په دماغو کې فرق راغی. دا خو چا منله نه چې دا نبی علیه السلام څنګه دروغ وي. 40 کاله موږ سره ژوند تېر که، دروغ یې نه دي ویلي، غلا یې نه ده کړې، زنا یې نه ده کړې، د بوت عبادت یې نه دی کړی، شراب یې نه دی څښلي، سروانو جړکار یې نه دی کړی، چا سره یې دوکه نه ده کړې، د چا مال یې نه دی خوړلی، د چا نه غلا نه ده کړې. دا څنګه مونږ ومنو چې دا سړی اوس ګډې وډې وي؟ نو هغوی به وي وقالوا یا ایها الذي نزل علیه الذکر انک لمجنون. نبی صلی الله علیه وسلم به یاداو، وی به ته لیونی، ستا دماغو کې دا فرق راغی، دا اوس ځکه ګډې وډې وی. ګوره هغه جواب الله وکړه په څو وارې وکړو چې ما انت بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون. دا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه لیونی دی او نه کاهن دی او نه شاعر دی. ما هو بقول شاعر، دا د شاعر وینا نه ده، دا د کاهن خبرې نه دي، دا د الله خبرې دي. نو کله به دا مقابله کوله، کله به وی دا سړیه کیسې دي، اساطیر الاولین اکتتبها فهی تملی علیه بکرة واصیلا. وی دا سړی کیسې دي، دا د قرآن ته به پخوانۍ کیسې وي، نو وی دا د زده کړي دي د بل چا نه او د پخې کړي دي یادې کړي دي، نو دی یې ساره ماښام موږ ته وی راوی. دا د الله کتاب نه دی، دا هسې کیسې دي، دا د مقابلې د هغې اندازونه و. کله نبی علیه السلام ته څه وی؟ دی ورته وی چې لیونی. کله نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې دا تا هسې کیسې زده کړي دي. کله نبی صلی الله علیه وسلم ته وی ستا دماغو کې فرق راغلی دی. نو کله به نبی صلی الله علیه وسلم سره مقابله په دې انداز باندې کوله. څو وارې جرګې رالی ورته وی ویره یو کار وکړو، ستا رب چې حق دی که نه او سچ دی، نو یو کال به موږ ستا د رب عبادت وکړو او بیا یو کال ته زمونږ د دې خدایانو هم څه ورته وایه خیر دی، خاموشي وکړه، موږ سره به لګیا چې موږ څه کوو. نو ګوره که ستا رب ته وی حق دی نو بس موږ به عبادت کړي، ته موږ سره خیر دی لږ داسې گنجایش پکې پیدا کا، کله څه خبرې به ستا ومنو، څه خبرې زمونږ ومنه. خدا خامخا اجعل الالهة اله واحده، دا یو خبره د توحید خبره، د وحدانیت خبره چې الله یو دی، یوازې دی، هر څه کوي، عزت ورکولو والا، ذلت ورکولو والا، مالداري ورکولو والا، غریبي راوستو والا، اولاد ورکولو والا، شتمني ختمولو والا، دغه یو الله دی، یو الله دی. دغه خبره بار بار مزه ورته وه. خیر دی مونږ به ملک نرمي پیدا کو. ودو لو تدهنو فیدهنون، د هغې د ارمانو چې ته لږ نرم شه نو مونږ هم نرمیږو. نبی علیه الصلاة والسلام به دې نرمېدو کې دی نیم. که زما ذاتي څه خبرې وایې، خو که د الله خبرې دا صورت راغی قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. ستاسو خپله لار ده او زما خپله لار ده. زه ستاسو د دین چې تاسو ته دین وایې، زه د دین منم نه، زه د دغې رب بندګي کوم نه چې تاسو را چا کوئ. زه د بندګۍ دغه طریقه نه منم، دا ستاسو چې کومه طریقه ده او تاسو ما سره ملګرتیا نه کوئ. خپله لار والی، په خپله لار روان یې، څه چې کوئ لاس مو آزاد دی او توره مو تیره ده
او زه به د الله دین بیانومه. بس اخیره کې غټه جرګه جوړه کړه. د هغې خو دغه میشن و د پروګرام و چې په څه طریقه باندې یو یې پکې دا کار هم وکړو چېرې د ده دا خبرې ډېر اثر کوي په خلکو باندې که نه، نو دې کې اثر ډېر دی او دا ډېره خوندوره خبره ده. نو زه وایم اوس هم نن هم اکه طریقه کامیابه طریقه ده. کومه طریقه؟ ډنګ او ډونګ، ګډاګانې، ډولکي تورې باجې او دا یو ښځه راوستل ګډاګانو له، دا بلې ژړا راوستل ګډاګانو له، دا یو ځوان ګډولو چې دا کاتې لانجې یې پکې شروع کړي په هغه زمانه کې او خلکو ته به یې وی د هغه په دربار او په محفل کې دا خوندونه نشته را کوم چې خوندونه موږ سره دي، دا رنګینې دا هغه سره نشته وي، موږ سره دا رنګینې دي او دا مزیدار پروګرام دی. ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. ګوره دا پروګرام یې شروع کړی، دا میلسونه، دا ډولکي، دا ګډاګانې، دا کاتې یې شروع کړې وي د قرآن نه د خلکو د اړولو دپاره. اخیره کې پکې جرګه وکړه او جرګه کې غټ غټ سرداران راجمع شو چې څه وکړو. هغې وی دا خبره اوس که موږ دا واړه دا کشران او دا غریبانان وجنو نو بدنامي ګومو، خلک به وي چې پاجزانو ورلو. که مونږ مثال دی پله نبی علیه الصلاة والسلام باندې پې ورځو نو یو خاندان دی، قریش دي، بله دا خبره ده چې د هغه یو عزت و په دې معاشره کې، هغه که چا منلې نه هم نو د هغه به عزت او احترام کو. که څوک ورسره دشمن مو خو د نبی علیه الصلاة والسلام قدر او احترام به یې کو. نو هغې وی چې څوک اوس دی کې نو بس یو پروګرام یې جوړ کو په 4 کال د نبوت باندې، او ابو لهب د هغې کمیټۍ او د هغې جرګې مشر ابو لهب، هغه وی بد داسې کار دی چې ورپسې شي نو نور به یا ورپسې کېدو یا نه. ګوره دې ظالم به چې دی نو که نبي علیه السلام به کوم ځای ډلې ته او ګڼې ته ولاړو خبره به یې کوله نو دې سړي به ګزار کو، بل سړي به ګزار یا کولی شو یا نه، دا خو ترو که نه، خپل سړی خو ګزار کولی هم شي که نه. او هغه طارق رضی الله تعالی عنه وی ما نبی علیه السلام لیدلی و چې خبره یې کوله به او خلکو ته به یې وی چې یا خلکه د یو الله بندګي وکړئ، د یو الله نه حاجتونه غواړئ. او یې شاته به بوډا ولاړو، بوډا به د کاڼي ګزار کو او یې کې ځوان زلمي سړي د ده په خپو باندې به دا وینه په کته رابېده او دا پټاکونه په وینه باندې لوانده شي. دا ابولهب وی ما چې معلومات وکړو نو ما ته ویلی شو چې دا ابو لهب دی، دا ګزار چې په چا کوي دی سکر واره دی، دی سکر واره دی. اوس به ته د خپلوانو نه څه تمه وساتې، د رواره نه به څه تمه وساتې، رتره نه به څه تمه وساتې. دا په هغه زمانه کې او خیالان کې یو خبره بله وره، دا د نبي علیه السلام ګاونډي مو، دا ابو لهب نو، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګاونډ کې اوسېدو والا سړی هم دی. او عجیبه خبره ده، نن ته د ګاونډي نه تنګ یې، زه د ګاونډي نه تنګ یم. د پیغمبر علیه السلام چې کوم ګاونډیانو 4-5 بغیر د یو نه چې حکم نوم و هغه ایمان راوړی و، نور هغه 3-4 ټول په کفر د دنیا نه تېري دي، په کفر. یقینو که یو پکې هم مسلمان شوی د نبي علیه السلام ګاونډیانو، یو ګاونډي ابو لهب و، خلک یې ښه پېژني. بل ګاونډي عقبه ابن ابي معیط، دا هم یو مشهور سردار په کفر باندې کافر د دنیا نه تللی. دغه شان یو عدي نوم عدي، بل چې دی نو د نبي صلی الله علیه وسلم ګاونډي ابن الاسداو. دا ټول بغیر د یو حکم یادیږي دغه رضی الله تعالی عنه چې دی ایمان ته او اسلام ته راغلی دی. دا نور ټول ګاونډیان چې وو نبي علیه الصلاة والسلام یقین وکړه دې ګاونډیانو نه اور کې ولاړو. ګوره دی به یو کار کو، ګاونډي ته خو د ګاونډي پته لګي چې دې وخت کې دی کره څه کېږي یا څه دي، څه حساب کتاب دی، خو خامخا د کور خوا ده او د هغه نه به سړی څه ځان پټ کي. نو په عربو کې په هغه زمانه کې بیزې او چیلې او دا څیزونه ډېر زیات و. د هر چا به غټې غټې رمې وي چې د چا سره مال و نو د هغې به 800 بیزې وي. نو ګوره د بیزې پریوان به یې راغسته، پریوانو، او د نبي علیه الصلاة والسلام کور ته به یې وربغو، ورویشته به او داسې وخت به یې کو چې د الله نبي صلی الله علیه وسلم په مانځه باندې ولاړي چې په جامو یې ورشي.
کله که به درېیمه څلورمه ورځ باندې چې تا کور ورکړه کاټوی باندې وه نو کوشش پې کوو چې په څه طریقه باندې د کوټې نه کاټوی ته دا شی ورولو کله به یې کاټوی ته ورغورځو دا د نبي علیه السلام ګاونډیانو نن مونږ وایو زمونږ ګاونډیان سم نه دي او سم دي ګوره ګاونډي یو ښځه وه نبي علیه السلام ته صحابه ووی دا د یو ښځه را او د شپې عبادت کوي او ډېره نیکه ښځه را ختمونو والا دا خلک وایي که نه وي سمه قرآن خوانه را عالمه ده علیمه په دې زمانه کې که عالمه ښځه وکړم کوټې ته به یې خېجولې ګوره ښه اډاګۍ استاد ته چا وی دا دی زموږ یو کلیوالو وی عالمه ښځه کوم هغه ورته ځان نه مور کې او که نه ورې خیال کوه نو خبره دا وشوه چې دې خلکو په هغه زمانه کې د نبي علیه الصلاة والسلام دې ګاونډیانو نبي علیه السلام په کور کې په دمنه وپرېښې او نبي علیه السلام به کله داسې وکړو چې هغې به کوم هغه پریوان یا څه شی کله به یې غورځولی و نو هغه به یې اخر کې په داسې لخته څه په لرګي باندې راواغستو او بار به یې کوڅې ته راوړو ډیران ته به یې رسو وی به یه خلکه دا تاسو زما څنګه ګاونډیان یې ای د عبد مناف اولاده عبد مناف د نبي علیه السلام نیکه و دا ټول د هغه نیکه اولادو د یو نیکه اولادو دا تاسو څنګه یې زه وایم نبي علیه السلام ته چې هغې ښځه را او د شپې هغه عبادت کې د ورځې روژې اکثر خو داسې کار دی چې د هغې ښځې نه ګاونډیان لوکوټې پریشان لري ګاونډ کې ته خلک تنګ دی نو چې دا ښځه به څنګه ښځه نبی علیه السلام وی لا خیر فیها هی فی النار دې ښځه کې هېڅ خیر نشته دا به نیغه جهنم ته دي د 150 فیټ سره به دوزخ ته دا رسي او که نه نو چې د کور خلک ستا نه تنګي دا خو ګاونډ خو لږ لري چې ته ځان ته مولا وې یا ځان ته ته مولخه وې یا ځان ته ته دینداره وې او ستا نه په کور کې پلار تنګ دی نو ته به جنت ته ځې ستا نه په کور کې مور تنګه ده نو ته به جنت ته ځې ستا نه رونه خویندې په کور کې تنګ دي ستا نه خلک په اور کې ولاړ دی نو ته به کم خوا ځې نبی علیه الصلاة والسلام خو وی الجیرانو ثلاثتن ګاونډیان درې قسمه دي یو هغه ګاونډي دی چې د هغه یو حق دی فاما الذي له حق واحد هغه ګاونډي چې یو حق یې دی فجار مشرک هغه مشرک ګاونډي دی که کافر دی که نه او ستا ګاونډي رن د هغه حق شته د ګاونډي دا حق دی چې که ګاونډي که اوبه ني اوبه وله ورکه د ګاونډي دا حق دی که ناجوړه شي تپوس دی لړ شه د ګاونډي دا حق دی که مړ شي جنازې لی لړ شه د ګاونډي دا حق دی که پیسې یې پکاري پیسې وله ورکه د ګاونډي دا حق دی چې بې اوازه کوټې ته مه خیجه د ګاونډي دا حق دی چې دیوال چار چاپیره د هغه ته سورې راځي هغه ته هوا بندېږي هغه ته نور بندېږي نو چار چاپیره چې هغه خفه دی نو دیوال مه وخه چې ګاونډي خفه دی دا په حدیثو کې راځي د ګاونډي دا حق دی چې ستا که په دیوال باندې مسلم شریف کې حدیث دی چې ستا په ګاونډ باندې که بینچ دی لرګیک دی نو خیر دی پرېږده د ګاونډي دا حق دی که کور ته میوه راوړې نو هغه له پکې ورکه که نه ورکې بیا پټه راوړه د ګاونډي دا حق دی که پیسو ټکو ته کرسته ایجاد شو وله ورکه خو مونږ څه کوو که ګاونډي زما نه 10,000 او 15,000 روپۍ قرض غواړي یا یو بل عزیز او رشته دار وی خدای شته ځان په شاته ګارومه نشته را سره کوې که نه نو ستا نه زار او ستا نه قربان یي خو چې دې کې اتر ودې پس ګاونډي وي دا کور خرڅومه 15 مرلې کور دی او بس خرڅوم یې زما پیسو ته حاجت دی نو دې وي بس خبره یې کوه نغدې پیسې دي لکه تا خو پرون قرآنونه خواړه چې 15,000 قرض نشته او نن چې دی نو 100 لکه ورکې او که نه دا زمونږ د خلکو ایمان هم دی او اسلام هم دی نو ګاونډ د نبی علیه الصلاة والسلام داسې و نبی علیه السلام به دا څنګه ګاونډیان یې دا څنګه یاره تاسو که زما وي رشته داران نه یې که نه خپلوان مې نه یې که نه دا خو ترونه یې زما عزیزان یې زما ټبردار یې خو که نور څه نه نو کم از کم د دې ګاونډګیرۍ خیال خو ساتئ که دا تاسو څه کوئ اوس یو خوا کردار د کافرو ته ګوره ګن غورځول نو دا اوس مونږ د کافرو کردار کوو په لار کې پیمپرې ابولهب اوس نشته چې هغه غورځولي دلته عقبه ابن ابي معیط د خنزیر بچی اوس نشته چې دا پیمپرې او دا ګندونه په کوڅه کې هغه غورځولي هغه نشته دنیا کې
یا دغه شانتې بل کافر هغه خبر ابو لهب چې و چې حمالة الحطب هغه نشته هغه چې لار کې به او دی چې مدینې ته مکې ته لاړ شي نو هلته کې یو کړکۍ سیکړي هغه کړکۍ ده هغه کړکۍ دی چې ښځې به وي ښځله دا تا ته چا وي دا چا وي چې دغه کړکۍ ده هغې هسې چې ته یو ډیزاین جوړ کړی دی هغه کړکۍ ته نندارې کوي حجر اسود له خوا لنډځي ظالم بچي د مکې د الله د کور طواف نه کوي هلته دا اراده او عزم نه کوي چې پردي حقونه به ورکوم چې واپس لاړ شمه توبه ر ګناه نه نه وباسي کړکۍ ته ننداره کوي او کافرې ښځې به دک هلته کې ښځله راغورځوله وایي دا ستا ښځی چې غورځوي لار کې دا تا چې اوبه روانې کړي دا ستاسو لار چې کندې کپره ده دا ستا نه چې ګاونډیان اور کې ولاړ دي دا ته چې معمولي غوندې دیچکي کې د روجې پخ کړي دی ډزار دی تماچي دي او وینځران دي او وایي ډزې دي او ډزې دي یلکه دا خو یو تبذیر دی ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بې ځایه مال مه لګوه دا د شیطان ملګرتیا ده د دې به د الله په دربار کې تپوس کیږي چې دا مال دی کم دی نه راغلی او دا دې څنګه ګټلی په حدیث پاک کې راځي چې کله د دنیا نه لاړ شي ستانه به په قیامت کې د دې خبرې تپوس کیږي چې دا مال دې کم ځای لګولی هغه 15 تپوسونو کې نه ته به څه وایې چې ما ډزې کړې وي بله ووره په درنګو مسلمانان پښتانه انسانان د دې ګولو د لاسه چې دا ډس پې چې ته ګولی وغورځېږي او مړه شي او هغې څه کوي بنیانو مړه دا دی کې یو د شغیانا ته یو ماشوم راغلی او یو ملګری و د هغه مخکې زوی او یاره هغه هلک په ډرک ډرک وژړل ما ته یې وې د ما زوی تللی و بابا کره خادی له تللی و او هوایي ګولی چې ته راله او د ما زوی پې لګېدلی دی او په دکه ګولی باندې وي زما زوی تللی دی نو اوس ما باندې هوایي ډزې ډېرې بدې لګي چې څوک یې کوي او هغې څه کوي د هرې کوټې د پاسه او د هر جومات د پاسه دا سولر دا سیسټم دی په 4 لکه روپۍ باندې کېږي په درنګو شیشې پرون بله ورځ ما ته دې کته کړي نه یو ملګري ټلیفون وکړو چې زموږ جومات کې 2 که 3 شیشې په دې هوایي ګولو باندې را بارې نه پې ګوله را پرېوتې دي ټول سیسټم یې راله پیل کو دا 2 لکه روپۍ تاوان د دې د لاسه وشو چې دا هوایي ګولې پې یې لکه تا چې چا سره مینه ده که نه نو داسې کار وکړئ او ترماس ولواله نو دا یو خیرات دی یو صدقه ده دا کار پې وکړه چرته کې مثال څه بل جامې ولواله سود مینه پې وکړه یو پرشر کوکر ولواله چرته یو ګیس سلنډر ولواله چرته څه بل مینه وله وکړه نو دا ډزې هوایي دا خو نو دا ګاونډیان زما او ستا دي ما او تاله د ملکو مریضان دي په کورونو کې بوډاګان دي بوډیګانې دي غریبانان دي هر یو سړی پریشانه دی خفه دی نو کم از کم د الله نه یاره پکار ده او دا ډزې دا نه دي پکار دا خو هغه د هغې خلکو کردارو چې ما راته وې د هغه ابو جهل دی کردارو او ابو جهل هغه و چې عبدالله ابن مسعود صاحب وی یاره د هغې کردار کړه ته ووایم زه په بیت الله کې ولاړم که نه نو وی نبي علیه السلام مونځ کو وی چې سجدې له به ته خو اوږده سجده به وه زمونږ په شان سجده خو به نه وه چې بس ځه راځه نو وی ابو جهل خلکو ته وی دا هم د نبي علیه السلام لکه داسې ووایه کاکاو ترو ټبردارو ته ګوره ورته کورې شو نو وی داسې څوک نشته چې دغلته یو اوښ چا حلال کړی د هغې لرې پروت دی ما لیدلی دی چې راوړي چې په دې سړي باندې وغورځوي د پاسه نو وی عقبه ابن ابي معیط دا بعضې سړی چې کم دی که نه چې زورور کاکا او بدماش کاکا ووایي چې څوک شته نه نو بس دا بعضې چمچی دا بعضې سړی دا هسې لکیمار غوندي لکیمار زما به زه به زورور ماما یم زما به خپل ورور سره جنګ شي نو دا لکیمار به ما سره ولاړ هغه پرې ورشي لکه کښېنه په کلاره لکې دا څه کوې عبادت د الله کوه قسم دی اوس د ګټو بوتان نشته اوس د غوښو بوتان دي څوک د یو کاکا عبادت کوي دا بوت جوړ کړی دی چا هغه بوت جوړ کړی د خان کاکا د مالدار کاکا د بدماش کاکا د ټوپک کاکا د بریتو کاکا عبادت کوي و دا شرک شروع دی هغه باباګان او هغه قبرونه مبرونه د هغې نه خو خلک راوګرځېد خو د دې نه راګرځي نو چې ابو جهل وی څوک شته نه نو عقبه وی زه یم که نه نالرې وی راوړو او په نبي علیه الصلاة والسلام د پاسه کېښود او نبي علیه السلام په سجده پروت دی دغه وخت کې بیا راوچتېدی نه شو ډک لرې وی فاطمه رضی الله تعالی عنها راله د کوره دا ماشومه وه د نبي علیه السلام لور وه توبه پلار په داسې حالت کې
هغه لرې له ټېلې میلې ورکړې وی غوردو عبدالله ابن مسعود صاحب وی ما ارمان وکړه چې زه ډېر کمزور یم زما بې وسي وه لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید لوط علیہ السلام هم یا الله ارمان دی چې ما کې زور وی ارمان دی چې د ما سمې وی بس ما په ځان ځین لري زما سمې نو زه کمزور یم کمزور غریب سړی کم دی ویلی شي دا قسمه قاطع دا د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت ته او مخکې به خبر رواني واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین